کندهار کې له 315 اړمنو کورنیو سره مرسته وسوه. د کندهار د والي حاجي محمد یوسف وفا په ځانګړې لارښوونه جوړ شوي کمیسیون د خپلو مرستو په دوام له 315 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو او نغدي پیسو مرسته وکړه. دا هغه کسان دي چې د اسلامي امارت له راتګ څخه مخکې د بېوزلۍ له امله اړ وو، تر څو د ښار په واټونو کې د کورنیو لپاره د یوې ګولې ډوډۍ لپاره فقر وکړي. خو د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم د کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا په ځانګړې لارښوونه د دې کورنیو د لاسنیوي او له فقر څخه د راګرځولو په موخه یو باصلاحیته کمیسیون جوړ شو. د دې کمیسیون مشر مولوي کامل وویل دا کمیسیون د اسلامي امارت له راتګ سره سم د کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا په ځانګړې لارښوونه جوړ شوی چې په خبره یې تر ډیره د دوی د مرستو اصلي موخه سوال کوونکو نارینه او ښځینه‌وو ته مرسته رسول دي، تر څو د سړک پر غاړه له سوال کولو څخه راوګرځي. له دغه بېوزلو کورنیو سره د میاشت په میاشت د ټاکل شوي کمیسیون له لورې د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته دوام لري، چې په دې لړ کې د دې کمیسیون د مشر حاجي کامل په خبره په دې پروسه کې دا ځلې له 315 سوال کوونکو معلولو او اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو او نغدي پیسو مرسته وکړه، چې د خپلو خبرو په وروستیو کې ویل له اړمنو کورنیو سره د دې کمیسیون مرستې به راتلونکي کې هم دوام ولري. ټول سوالګر په ښار کې درولي دي، اوس ټول راټول کړي دي، خپل شی د میاشت ورکوو. نو په دې کې د بعض ولایتونو د نور ولایتونو کسان هم شته چې راغلي دي، د دې په کډه راغلي دي، دغه ځای څه چلته نیستمنو د نیستۍ څه د دې راغلي دي او موږ کارټونه ور جوړ کړي دي. نو هره میاشت موږ شی ورکوو. نو په دې کې د ډېرو ولایتونو کسان شته. مرسته ترلاسه کوونکو لومړی له کندهار والي صاحب څخه ځانګړې مننه وکړه چې دوی ته ځانګړې پاملرنه لري او د ټاکل شوي کمیسیون له لارې ورسره هره میاشت مرسته کوي. دوی په خپلو خبرو کې وویل پخوا یې سوال کوو، خو له کله چې د دې کمیسیون له لارې ورسره مرستې کیږي نو له سوال کولو څخه یې لاس اخیستی. او زه په خپله ډېر خوشحاله یم د دې امیرانو څخه چې دوی مقصد موږ د دې دغه نه وایستلو کومک راسره کوي، په ښه اخلاص په ښه توجه یې راسره کوي، هر وخت میاشت په میاشت مخکې ګرځېدم خپل عیال ته مې نفقه پیدا کړې، دغه امارت چې راغلی کور یې ود الله دې وزرونه ورکړه، الله دې نه خرابوي. موږ سره ډېر میاشت په میاشت دغه خوراکه راکوي.